سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز سرویس رسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سلواغې لومړی او د 2026 زیږدیز کال د جنوري 21 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغان ځوانانو تانزانیا ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن سیالې تانزانیا 19 کلنې ملي لوبډلې ته په 9 ویکټو ستره ماتې ورکړه او په دې بریا سره یې په خپل ګروپ کې لومړی مقام خپل کړ. شقایق اف سی لوبډلې ورزش افغانستان ته ماتې ورکړه. د کابل فوټسال غوره لیګ په دویمه ورځ شقایق اف سی لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې سیالې ورزش افغانستان لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه او په روانو سیالیو کې لومړی بریا په خپل نوم کړه. د لوګر په برکي ولسوالۍ کې د 32 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د کتب خیلو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د هلمند په لښکرګاه ښار کې د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیپبال کرکټ سیالۍ د درویش اتلانو لوبډلو په بریا پیل شوې چې 25 ورځې به دوام وکړي. دغه ورځ د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د غزني لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې او د نړیوال سپورټ له ډګره ریال مادرید په 5مې بریا سره دویم مقام ته پورته شوه. د اروپا اتلانو لیګ په 9مه اونۍ کې د اسپانیې ریال مادرید او د فرانسې موناکو لوبډلې مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته ریال مادرید پکې سیالۍ لوبډلې ته 6-1 ماتې ورکړه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونه د الله پامان.